بس سړیه ولې پریشانه یې دومره؟ بس پریشانه به نه یم، بس ګراني ده، چیني ګرانه ده، غوړي دې ګران دي، اوړه دې ګران دي او کار روزګار نشي، دا واړه به خراب شي، دنبکې نه پریشانه به دیم که نه؟ یا سړیه مه پریشانه کېږه، دا خو د ژوند سره تړلې خبرې دي، کله به ښه یا کله به بده یې، په دې خبرو ځان مه پریشانه کوه. بس بیخي پریشان یم، وار پار رانه خطا شي دي. زه ته وار پار مه خطا کوه، ته کښېنه، خدای په خیر کړي، زه راځم ښه؟ سړیا مه پریشانه کېږئ، دا هغه والد دي کومې چې تا ماته ویلي دا زما د مینې نښه ده، دا هغه ار دی تا چې ما تاله په 15 لکه روپۍ اخیستې دي، نو دا به داسې کار وکړي چې دا به ویسي په بازار کې به خرڅ کړي، زما ستا خوشحالي پکار ده چې ته ژوندی نو ماله به نور جوړ کړي، ښه دا ویسه خرڅ کړه. نه شم یې خرڅولی. سړیا ما ته پته ده چې ته به وایې چې دا به خفه شي چې زما د مینې نشانۍ وه خرڅه مې کړه، خو ته برابر یې نو ماله به نور راوړې. مینې نشانۍ دې په سین لا وشي، خو دا ما تا ته دروغ ویلی وم، دا تاله ما په 1.5 روپۍ هغه دا نه خرڅېږي. مرګچي دقه ځای کښېنه، ستړی شوم، د سړي سینې کار دی، ښه په دمه په زور څه ټایم له چې ورسو تادي مه کوه، صحیح ده؟ زه زیات ستړی شوم، خو ناوخته دی. نه دی ناوخته، دا څه وایي دا څه کوې ورورې څوک یې؟ سړیا تا څه دا فرشته دې په مخه کړل، دا ستا به د خپو که د سپو هډوکي دې په مخه راخلاص شي، زه د پسې په مخه راخلاص شم. نو مسلمانه زمونږ خو کار دی ځکه ورخلاص یو، نو ستا څه کار دی چې ته به مونږ پسې راخلاصې؟ نو زما هم دومره ضروري کار دی که نه چې دې سړي راته ډېر زیات ښه کړل دي، او یم چې د دې د خپې مې ښکل کړی، د مرګ نه یې بچ کړی ما. څنګه یې د مرګ نه بچ کړی؟ ما ته لیدلی نه یې، تا وایي ما د مرګ نه بچ کړی. ده زه نه یم لیدلی، خو ما لیدلی که نه، زه به چې بازار ته لاړم که نه، نو یو به وي دا دنګ پوزی، بل به وي دا اوږد پوزی، دا سخامخې، دا سورمخې، دا غټ غټ غوږونه، دا چیت دی، دا دنګ دی، د دې خلکو نه تنګ رالمه بیخي. دا خو درته مکمل حقیقت ویل دی. نو بیا خو ما دا فیصله وکړه ځانه که نه چې داسې کار وکړه چې د دې خلکو زما نوره زندګي نه تېرېږي، زه یو دنګ کمر وکړو، د هغې نه ځان ور لړه لکه ځان دې وجې؟ ځان مې وجې، بس مې دغه فیصله یې ځانه په خپله کړو. نو ده څنګه بچ کړي؟ نو ده داسې بچ کړم که نه چې راړم یو دنګ کمر مې بامون مې ټوپ ومه جدی مې په نظر راغی. نه مڼه او که نه؟ نو بیا یاره چې لاړم کېناستم ورته که نه، کاته بره مې ورته وکاته که نه، یاره مې دا سخامخې، دا ګنده، دې دنیا کې دې عمر تېروي که نه، نو سپوږمین خانه ته ځان څه لونجې نو ته هم تېروه که نه. یاره که دې خولې ته دا دومره غټ باټلی ولې اچولې؟ خولې ته مې باټلی اچولې. او که نه؟ مسلمانه زه دومره په ټینشن کې یم، ته خولې ته دې باټلی اچولې، خبرې چې زه په څه مسله کې یم؟ نو خبره دې ډېر ورته وکړه چې ټینشن مې انچلې دله ختم کړي که نه؟ ختمې به یې کړي د خدای په حکم. نو بیا واوره، اجدې سره به مې خبرې نه کولې، تا خو واورېدې؟ او که نه؟ هغې ته مې هسې په ګپ کې ووایې د مانځه په ټایم کې، ما وایي چې څو دې مونځ نه کړی، زما سره رابطه ونه کړي، اوس رابطه نه کوي مسلمانه. اسانه خبره ده که نه چې مونځ وکړو د رابطه به وکړي. مسلمانه درېیمه ورځ ده چې رابطه نه کوي. نو کېدای شي هغه څه ته نه متاثره شي که نه، او سیروزي راتلي.